د پخلاینې عالی شورا کمیټې د اسلامي نظام په اړه بحثونه پیل کړي دي. داسې مهال چې تمه د اونۍ وروسته په دوحه کې د افغان سولې خبرې پیل شي، د کابل حکومت د پخلاینې عالی شورا یوې فني کمیټې ته دنده سپارلې تر څو د اسلامي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي او د کابل مذاکراتي ټیم ته تګلاره وټاکي. د پخلاینې عالی شورا سلاکار اسحاق ګیلاني وایي په دې کمیټه کې د پوهنتونونو ښوونکي هم شامل دي او مسؤلیت ورسپارل شوی چې د اسلامي نظام د څرنګوالي په اړه لیکلې تشریح چمتو کړي او ترڅنګ د مرکچي پلاوي لپاره هم کړنلاره وټاکي. دغه کمیټه داسې مهال ګمارل کیږي چې تمه ده په نږدې وخت کې بیا ځلې مذاکراتي ټیمونه د خبرو میز ته کښیني او د اجنډا د موضوعاتو په اړه بیا ځلې بحثونه پیل کړي. د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د اجنډا د موضوعاتو تر تبادلې وروسته 3 اونۍ وقفه اخیستې او تمه ده د نوي کال د جنوري میاشتې پر 5 نیټه بیا ځلې خبرې پیل کړي. حکومتي مذاکراتي ټیم ادعا لري چې طالبان د اسلامي نظام واضح تعریف نه ورته وړاندې کوي او دوی نه پوهیږي چې هغوی د اسلامي نظام په کومه بڼه باندې قناعت کوي. د اشرف غني سلاکار نبی مصداق وایي په نړۍ کې په 450 هیوادونو کې بیلابیل اسلامي نظامونه شته خو نه پوهیږو طالبان د کومې بڼې پلویتوب کوي. ورته مهال طالبان بیا وایي چې په هیواد کې د اسلامي نظام حاکمیت د مبارزې له اهدافو څخه دی او په دې اړه به د مذاکراتو په میز باندې خبره کیږي.